هر طرف نفسي نفسي نارې به وي لکې د آقا امت امت به وي. My name is Abbas Salam. My father name is Aftab Alam. I'm پښتو کې معرفي کړه ورکوه کنه یا پښتو کې نه پښتو پښتو کې زمان بدرالدین دی پلار نوم تاج ملوک عالم. سلامونه دوستانو دلته ماشومان سره ولاړ یو مرکه ورسره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم مبارک. منصور. منصور. انګلیش کې ځان معرفي کړه. In the name of Allah, my name is Mansoor. My father's name is Hasti Golabit. I am Muslim private school. I am the 5th class. I want to become a doctor in the future. ماشاءالله ماشاءالله very good. تا زه پښتو کې ځان معرفي کړه. My name is Uya Azam. پښتو کې زمان بدرالدین دی پلار نوم تاج ملوک عالم. بس د افغانستان د کوم ځای؟ د سارک. ایساره کې چی سره ډېر شوق لري؟ کرکټ سره بالې ښه کوی که بیټینګ؟ بالینګ. او کرکټ کې جنګ کې دیجې سره نه دا جنګي رقم دا دی که نه چې آوټ چې نه یې مني منه مې هغه داسې بیټینګ خو نه کوي بیټینګ نه کوي بالینګ دی ګولۍ ولې ګولۍ خو لږ بیټونه کوي دروغ وایي داسې ورسې دومره خالي کوي. ښه ته ځان معرفي کړه. My name is Abbas Salam. My father name is Aftab Alam. I'm پښتو کې معرفي کړه ورکوه کنه یا پښتو کې نه پښتو کې معرفي کړه هغه انګلیش کې ځان معرفي کوو. کنه زما نوم آباد دی د پلار نوم مې افتاب عالم دی. زه غواړم چې په راتلونکي کې یو کرکټر شم. او بالینګ سره ډېره علاقه ده که بیټینګ سره؟ بالینګ سره. بالینګ سره چې نه توکلي دی نه ښه به یې زه بیا بیټسمین یم. بیټسمین نه یې تا نه به زه یو ذهني پوښتنه وکړم. هغه چې دی چې که نه یو منګی دی 2 رقمه اوبه دي هګۍ څو فیصده به وري؟ 100%. ته لږ ناکام شه ماړه 90 شه زه داسې یو ترانه درته معلومې نظم یا کوم دا لږ راوړه شه دومره تختې منډې وښې ده ته معلومه ده چاته چې ورته معلوم دی ترانې ډېرې زیاتې وایي. دا به یو ترانه وایي خپل ټیم نه وي نو بیا نشم ویلی. دا خو دا به در سره وایي که نه زه دې سره وایي که نه راځئ بیا په شوي کې ووایو او دا ورسره وایه خوله باسه ښځه اوسه خو لږې لږې راځئ وایه دا کم یې وایه بسه ټولې په شوي کې وایه دا کم یې وایه امتي ووایم زه به در سره هغې کې یم شروع کړئ دی د خیره لکې د آقا امت دی ښه نه دواړه په شوي کوي ده ته که لږ ورتله به دی بله شه راځه دا اوسه هر طرف نفسي نفسي نارې به وي هر کې د آقا امت امت به وي هر طرف نفسي نفسي نارې به وي لکې د آقا امت امت به وي. همدونه هغه تا نه به زه یو ذهني پوښتنه وکړم ښه نه دا چې دی وچ کلک دی او ګل موټک دی وچ کلک دی او ګل موټک دی ونه خو به نه وي وی ونه نه سوچ به وکړه خپله نو سوچ به وکړه دی ګل موټک دی خلک پکې ډېر کیني پاسیم چمن چوکۍ چوپال نه چوپال زه دا به کمنټ کې لود کټ ودې ویل جواب دی کو څو فیصده به وري؟ اتیا دا شل ولې دا شل دی چې اول ځل مې دا پوښتنه دا مننه خیر اوسه چې موږ ته مرکه وکړه د لاړو خدای پامه